السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د موبایل لپاره یو دوه ښایسته او خوندور سیټینګونه در وښیم. نو که چیرې تاسو غواړئ چې په دغه سیټینګو باندې ځان پوه کړئ او دغه سیټینګونه ځان ته معلوم کړئ، نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. د ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم ده ملګرو یونیک کنټرول. کله چې ملګرو دغه تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ، دغه رقم بیا تاسو راسي دغه به خلاص کړئ. نو کله چې ملګرو دغه تاسو خلاص کړئ، دغه رقم دغه تاسو کلوز کړئ او دغه رقم ملګرو اوله واري دلته دی تاسو ته یو اپشن درکوي، دغه رقم یونیک کنټرول از آف، هغه به تاسو چش کړئ اون کړئ. کله چې ملګرو هغه تاسو اون کړئ، بیا دلته دی تاسو ته دوه اپشنه درکوي، یو هلو سو یو دغه رقم پیسو ملګرو. نو کله چې ملګرو اوله واري تاسو راسي په هلو باندې کلیک وکړئ، دغه رقم دغه اپشن دلته آف ده، دغه به تاسو چش کړئ اون کړئ. کله چې ملګرو دغه تاسو اون کړئ، ګوره دلته تاسو ته یو نوټیفیکیشن بار درکوي. په دې کې تاسو کولی شئ ستاسو په موبایل کې هر څه نوټیفیکیشنونه راسي، هغه نوټیفیکیشنان دلته تاسو ډېر په اسانه طریقه سره وګورئ. نو ملګرو دلته تاسو نوټیفیکیشنان کتلی سئ، هغه ډیلیټولی سئ. کله چې تاسو هغه وګورئ، بیرته هغه تاسو ریموو کولی هم سئ. نو دغه رقم ملګرو که چیرې بیا تاسو غواړئ چې په دویم سیټینګ باندې پوه سئ، بیرته به تاسو یونیک کنټرول ته راسئ، دغه هلو اپشن به بیرته تاسو چش کړئ آف کړئ. کله چې ملګرو دغه تاسو آف کړئ، دغه رقم بیا تاسو ته پی اپشن ته راسئ او دغه به تاسو چش کړئ اون کړئ. کله چې ملګرو دغه تاسو اونوئ، دی دلته له تاسو څخه یو بل سیټینګ غواړي، نو هغه سیټینګ به هم تاسو په خپل موبایل کې وکړئ، هغه به تاسو اوکې کړئ او دغه رقم بیا تاسو راسئ انسټایل سرویسز ته. کله چې ملګرو تاسو انسټایل سرویسز ته راسئ، دغه رقم بیا تاسو راسئ یونیک کنټرولز، دغه اپشن چې ده دا آف ده، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ، دغه به تاسو اون کړئ. کله چې ملګرو تاسو دغه اون کړئ، دغه رقم بیرته به تاسو په بیک باندې ولاړ سئ، بیرته به هغه اپشن تاسو چش کړئ اون کړئ. نو کله چې ملګرو هغه اپشن تاسو اون کړئ، دغه رقم دلته تاسو ته درې مین د موبایل بټنان دي، یعنې بیک بټن سو، دغه رقم هوم بټن سو او دغه رقم هغه کومه اپسونه چې تاسو ته پکار وي اپس بټن سو. نو ملګرو دلته تاسو که چیرې اوس په بیک باندې کلیک وکړئ، تاسو په موبایل په بیک باندې بیایئ او دغه رقم بیرته تاسو هوم سکرین ته وړئ او دغه رقم بیرته تاسو ته ټوټل کوم دغسې دی ملګرو، یعنې اپلیکیشنان چې تاسو خلاص کړي دي هغه ټوټل دلته دی تاسو ته درښیي او د دغه رقم ملګرو په دې کې دلته دی تاسو ته ټایمینګ درښیي، دغه رقم ستاسو د جی اس کنیکشن چې ده، یعنې کوم سیم مو راچولی ده د هغه کنیکشن 3G ده 4G ده، هغه دلته دی تاسو درښیي او څو تاریخ ته، څویمه میاشت ده، یعنې ډیټ ییر منت دلته دی تاسو درښیي او دغه رقم وای فای کنیکشن چې د ملګرو هغه ناټ کنیکټډ دی، له بل چا سره ته وای فای نه ده کنیکټ کړې او دغه رقم د بیټري پرسنټیج چې د ملګرو هغه 96 ده، نو لوړه هم تاسو کتلی سئ چې هغه چیرته 96 ده. نو دغه دوه ډېر ښایسته او خوندور سیټینګونه دي، نو باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا وکړي. نو دغه اپلیکیشن به تاسو انسټال کړئ، نو په دې ذریعه په دې کې بیا تاسو کولی سئ چې خپل نوټیفیکیشنان ډېر په اسانه طریقه سره وګورئ او دغه رقم هوم بټن، مینیو بټن سو او دغه رقم بیک بټن سو، که چیرې هغه ستاسو په موبایل کې کار نه کوي، نو هغه هم تاسو په دې طریقه سره بیرته سمولی سئ. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. نو ملګرو که مې ویډیو خوښ سوي ویډیو سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو که هره پوښتنه لرئ، هرې ویډیو ته مو ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.